زما د محبوب پیغمبر دا آغا پیغمبر چې د غیر د پرم رحمت للعالمین دے آغا پیغمبر چې د اغیار د پرم د رحم معامله کړی دا خلکو پکانو باندې وشتو او باز خلکو سره ګټي وي زما د پیغمبر د خپل را بغولې خو د ویني رواني وي پټول لار باندې د پیغمبر ویني پزمک باندې پرتی دي پړو کې ویني تللی دي شړپ شړپ आवाज راځي د طائف ما شومان ورپسې دي پکانو باندې ولي زما محبوب پیغمبر ټول بدن له ولان کړو جبريل راغه میکائیل راغه ملک الجبال راغه تپوس کئی محبوب خدا رب کی طرف سے سلام بھی آیا کہ پر رب نے ارشاد فرمایا اللہ سلام عمرہ ولے گلو اللہ فرمائے کتواڑے دا غرون برا جوزے کو دا ټول خلق بب کی بیتی کو جواب ورکئی جبریل جواب ورکئی ملک الجبال ما تا رب ویلی دی جما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او بیا اعلان کئی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون زما پروردگارا زما قوم نپوئی گی اللہ دی زکا ما پکانو باندی ہولی ربات دیلا ہدایت ورکا سبحان اللہ کم پیغمبر اللہ را کڑے دے کم محبوب اللہ را کڑے دے چلا ورطا فرمائی محبوبہ محبوبہ دریو سوالو اجازت در لا در کوما دری سوالونا مانا اغوارا چه سغوارے ستا رب در کولو تا تیار دے اس کے چلی منگا سوچو کو ماتا اللہ ہوئی سغوارے صرف زان بغوارم تا اللہ ہوئے سغوارے صرف زان بغوارے محبوب تا اللہ وے سغوارے دا محبوب پلارم دا محبوب دا پیدایش نا مخی دنیا نا پردکڑی دا محبوب مورم ما شموالی کی تلی دا دا محبوب نا رورشتا نا خورشتا نا پلارشتا نا مورشتا او دا محبوب بچوتا و گورا عبداللہ وفات شو اللہ واغستو ابراہیم اللہ واغستو قاسم اللہ واغستو بیا دا محبوب بی بیانو تو گورا خدیجہ اللہ واغستا دا محبوب لڑو تو گورا زینب باندی دا غشو گزارو نوشو حمل حالت کے دا لاندی را پریوتا حمل مساقت شو غین بعد شہادت ملاو شو محبوب بدر تا تلے دے واپس را دے عثمان پا قبر باندی خوری برابری محبوب تا پوس کئی عثمان آدھے چاک قبر دے یا رسول اللہ ساسو لورو زمان بی بی رقیہ دنیا نلارا دے قبر کے میخ خکڑا امام الانبیاء تر خلق راونی ولو وگونے تینا کٹ کڑل پوزے تینا کٹکڑا سترگی تیو یسنے شنڈی ورلوشلولے او داغینے ہار جوڑ کرو غاڑی تے چو سینے ورلوشلولا اگینے کلیجہ راو یستا جگری راو یستو غاخونو کے اوچا کولو اللہ تپوز کئی اگین بعد محبوبہ وایا سغوارے اللہ اس درنا نغوارم اللہ کوڑ کے روٹے نبخی گی نشتا اللہ خوراک نشتا لوگے تندے تیروما نغوارم اللہ سرداری نغوارم اللہ اولاد نغوارم اللہ دخبل مورب لار نغوارم اللہ لیکن ربا قدر نغوارم خبل در آخر زمانی راتلون کی ٹول امتیان درنا جنت کے غوارم زمان بخیال زمان عزیزان وڑا خبر ندا ما تا اللہ ویلوے سغوارے قسم دے ما بچری دا سنو ویلی سو کم دا داون نشی کولے چی اللہ ورطوئی سغواری دے زمان استاد پارو غواری محبوب ورطوئی ربا کچھ بھی نہیں مانگنا پر ربا جو مانگنا ہے اپنے آخری امتی کے لیے میں نے تیرے سے اللہ جنت ہی مانگنی ہے اللہ اللہ سے جواب ورکی محبوب زمان در کستا سوال قبول شو جتا سواڑی ستا طول امت لے جنت ورکوم رب تپوس کئی محبوبہ دوسری مانگ بتاؤ اور مجھ سے کیا مانگنا ہے ایک سوالی کا جو میرا محبوب ہے رب کے در پہ قبول ہو چکا ہے محبوبہ رمن سوال تا دو
خپل در باندې قبول کړو دویم رانه غواړه څه غواړې محبوب په دغه وخت کې مجیبه ادا ده ربه نور به درنه څه غواړم الله د دې خلکو دپاره درنه په دویم ځل هم جنت غواړم الله ورته فرمایي محبوبه دواړه سواله دي یو شان اوس دې کړي او زما په در کې د دریو سوالو اجازت او تا دواړه وکړو په دواړو یو خو بس ما ورکړه دې جنت اوس بل څه وغواړه د خالق ارض و سما پیغمبر حامل قرآن د چا قرآن چې نن زما د بچو په لاس کې دی د چا قرآن چې نن زما اوستا د بچو په دماغ و سینو کې دی په وړو جبو باندې دا پټې پټې وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد چکل دے اللہ توئی چی ایاک نعبد و ایاک نستعین پاسا بچی پاسا بطری تاسو دلته وګورئ چې ټول خلک ورته مخ کوي مخ کسري مخ کوي تاسو دلته وګورئ پاسا بچی کوم ورسې پاسا ورسې وګورئ دا پټې پټې خیر ده دوته وګورئ مړه دي کدی زه کې نوې دی وسو کول دغه د بنالو کې به کانی وشتل او خلکو ته به شوتي دارې کوي کینه بچي دا په ورځ دیر نه راتلم موږ سفر وکولنده او داسې باغ خارو میدان او شفنګ میدان نا هوټل په دغه راکو سفر میډیا والا راغله ما ته سوال کوو نو کولنده کې راته وي د چترال د ټنل سره نږدې یو کلی د کولنده ورته وي پر ما ته سوال کوو درنه یو څو سوالات کوم بالکل وکي انټرویو کوم بالکل انټرویو کې خو ما انټرویو تاسو ورکوي نه بیا ما ته وی دي قوم ته تاسو سویل غواړي قوم ته سویل غواړي چې د چا بچی د په مدرسه کې دې څه پیغام ورکول غواړي ما ورته وی ز قوم ته یو پیغام ورکول غواړم او قوم ته د عبرت په تور باندې یو خبر کول غواړم چې آخرت خو په خپل ځای چې دا معشوم را پاسي او دې الله ته وی چې الله ستا محبوب را تویلو چې من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار اے پروردگارا ستا محبوب را تا دنیا کی دا فرمان خپل پریخو چې چا قرآن کریم پسینه کې واچولو حلال و حرام تمیز یو ساتلو رب دلم جنت ورکئی او د کور داسې لس کسان چا بارکی جهنم اعلان شوی الله باندې بچی ته وی دی حافظ ته وی چلار شا کم کم جهنم کی پراتی دی جهنم داغي زیده لیکن استاد قرآن ویلو په برکت باندې لس چې کم خوخي غدرا پاس وا جنت تبوزا ما ورته دا خو اخرت بل وربسي چې والداه ولبساه تاج يوم القيامه زوه احسن من زوه الشمس بل حدیث دی چې والدینو ته تاج وربسر کی دا غیر رڼا بدا سیوی چې د نور د رڼا نه بزیاتې پړکیږي به خلک به تاسو کې د کمال څه کړي دي کمال دا کړي د بچی باندې قران ویلې دي نو ما ورته دا غار څه په خپل ځای پرې د وجدي ځای کې سبب وي نو کم از کم دی به د ایس ولا سره نیویني دی به جوارګرو سره نیویني دی به قاتلانو سره نیویني دی به اجرتیانو سره نیویني دی به شرابیانو سره نیویني دی به زناکارو سره نیویني دی به حرامخورو سره نیویني کم از کم چې دغه نظر الله بچي وساتلو چې د ټول ورځې مولانا صاحب صدقه راکا وظیفه راکا بچی می خبره نه مانی مولانا صاحب وظیفه راکا بچی را ترانیک شو مولانا صاحب وظیفه راکا بچی می خبره نه مانی زمانه علاوه موبایل استعمال کوي غږ کوم نه غنمو ګولې خوري تبای کړم هغه بچی چې تر مدرسې ته راولېږل نو دغه به کم از کم نه کوي ستا سترګې به معاشره کې نه ښکته کوي پوهېږي په دې خبره پوهېږي ما ته ګورئ تاسو ولې خیر خو دې ټول ما ته ګورئ چا ته به ګورئ
ټول چې څو ګوري ناس تم چاته وګوري څوک وایي چې تاسو وګورئ جمعات کې لا سوچت کې ما ته وګورئ امیر صاحب تاسو وایي تاسو ټول شاته وکړه امیر صاحب نشته وادي سلام شاته وکړه نو ما ورته مې کم از کم چې بچې دې مدرسې ته راغې د استادانو در کې ناستو دی قرآن تک کې ناستو قسم دې په زندګۍ کې د نوجرتی او قاتل نه جوړيږي د شرابي نه جوړيږي د ګناګار نه جوړيږي ورکوټه ګنا د هر جانا کې دیشي لیکن د بچري زناګي او شرابي او د معاشرین ناسور په دې حالت کې نه جوړيږي چې بلاري چرته وای چې دی بچي د لاسره ته هټټه کوشو چرې باندې نه داسې نه جوړي او زما په خیال په دې نن دور کې دا ډېر لوی خبره ده ډېر خلک اوس ګډيږي تاسو دې ځای ناسي تاسو چې دا دې ځای ناسي نو دا تاسو خپل ځان نه معلوم علماء ته سبق او ما خو تاسو ته خبره کوم قسم دې دومره خوش قسمتي بره نه ملوي خلک ګډيږي خلکو ځان ته غانې لګولي په دې روډ چرواني او درزي او لکان په کې په شیشه کې راوتی ادا چل وکړي موږ او تاسو الله قرآن راوستو چا په برکت راوستو د علماء په برکت باندې د جزانو مړه موږ او تاسو یو پسې سوال جواب کړی دی چې خیر راشه ختمونه دي راشه دلته قرآن ویل شي راشه دلته حدیث ویل شي راشه دلته علما راځي راشه دلته ناتخواني کیږي ما او تایم راوستو بیا ما او تا د دامن د زدا چې د دیر رات تک په برکت باندې الله موږ له قرآن